لیونی اجت پوره شو ځي پکاټ ولې زیارت څه مه کوئ لکه موږ هم مینوال ته پرې مینوال بهرحال حسرت صاحب په اخیره کې بس لکه ټوپ واو حسرت صاحب تازه شعرونه ته ارشاد دوه بیا ته بلې تازه غزل ارشاد زه خو همدې ته راغلی یم ناست یم دې ته نو بس صحیح دی چې هره ورځ دې ور وهم هره ورځ دې ور ویبن واه هره ورځ دې ور وهم هره ورځ دې ور ویبن هره ورځ دې در لزم هره ورځ دې در ویبن بیا هره ورځ دې ور وهم هره ورځ دې ور ویبن هره ورځ دې در لزم هره ورځ دې در ویبن هره ورځ نیمګړی یم هره ورځ ناغه کوم هره ورځ نیمګړی یم هره ورځ ناغه کوم هره ورځ شپون کې وي مړ هره ورځ دا غر وي او خیر دی ښه په کلار دا مې نه دي ویل زما بل خیال و کمره مې خرابه ده بخاره وي خیر دی په کلار ستا کار کېږي سلګۍ روانه د لمبا اخلي او جاړي پتلو کې په شا ګوري اجازه اخلي او جاړي دا څوک دي چې کټ له دومره ډېرې اوږې راغلي دا څوک دي چې هر څوک یې جنازه اخلي او جاړي قدرمنو مینوالو سلامونه نیکې هیلې او احترامات مې ومنئ ستاسو ورور ستاسو کوربه حضرت علي اسرت ما هیله من یم چې روغ به یې جوړ به او د ژوند په خوږو ساعتونو کې به یې قدرمندو نننی پروګرام مو د ډېر ګران ډېر محترم زما زړه ته ډېر راتېر پروفیسر بغزاده دانش صاحب خواته راوړی دی غوښتل مې چې هغوی نه څو د خوند نن کلامونه ریکارډ کړم او ستاسو تر مخې در ورسوم بغزاده دانش صاحب تاسو ته پروګرام کې هرکلی او پخیرالې ویل السلام علیکم حضرت صاحب بہت خو ډېره زیاته مننه د راتګ مو چې خواله مې راغلی او مینوالو ملګرو مشرانو کشران ټول ته سلامونه مینه او احترامات یو ځل بیا ستاسو مننه د پروفیسر صاحب د ملزمو مینوال چې کوم دي دا د شعر وږي دي د شعر باندې دوی تنده ماتېږي نو تاسو خپل کلامونه کو سره شریک کړل نو ډېره مننه وایي لکه نور څه خبره اتره به نه کوله نه جي بس زموږ ستاسو کیسه لکه داسې چې بس داسې څوک نه پېژني نه ګوري تاسو خو دا پهچان داسې دی چې هغه هر سړی پېژني ها لکه کیسې خلک نه ګوري بس چې ستا خو خبره ده باچا بیا خو ډېره معتبره ده باچا تازه شعرونه ته یم خوښی ده حضرت صاحب ارشاد چې یو غزل هغې نه مخکې 3 شعرونه چې زه د درڼو سترګو باڼه یمه ته ځان له بازار کې باڼه مه ګوره مننه زه د درڼو سترګو باڼه یمه ته ځان له بازار کې باڼه مه ګوره او ته تې سترګې ښایي او راوګرځه ته تې سترګې ښایي خو راوګرځه ځان له په دې لار کې رانجه مه ګوره ډېر ښه دی مننه ته تې سترګې ښایي خو راوګرځه ځان له په دې لار کې رانجه مه ګوره او خیر که سترګې اړوي نو واړوه خیر که سترګې اړوي نو واړوه خو بېرته راته داسې حیرانه مه ګوره خیر که سترګې اړوي نو واړوه خو بېرته راته داسې حیرانه مه ګوره حضرت صاحب د غزل تازه غزل ارشاد جانانا دې جهان ته د خوشبو پرېږده چتلې جانانا دې جهان ته د خوشبو پرېږده چتلې او ماله د مین زړګي دارو پرېږده چتلې جانانا دې جهان ته د خوشبو پرېږده چتلې او ماله د مین زړګي دارو پرېږده چتلې ځه خیر دې ګلې لاړه شه د تلو تابیا دې کړله خیر دې ګلې لاړه شه د تلو تابیا دې کړله خو رنګ د اننګو دې هوبه وپرېږده چتلې ډېر زبردست ډېر ښکلي ځه خیر دې ګلې لاړه شه د تلو تابیا دې کړله خو رنګ د اننګو دې هوبه وپرېږده چتلې او جانانا جانماز دې جنتی منځ پرې روا دي جانانا جانماز دې جنتی منځ پرې روا دي د سترګو دا کعبې دې باوضو پرېږده چتلې ډېر ښه دی ډېر زبردست جانانا جانماز دې
جنتی مونځ پرې روا دی د سترګو دا کعبې دی باوضو پرېږده چې تلې او دا هار د ځان سره کا سخته لار کې به پکار شي دا هار د ځان سره کا سخته لار کې به پکار شي خو ګرانې دا پانځې به او دا باو پرېږده چې تلې دا هار د ځان سره که سخته لار کې به پکار شي خو ګرانې دا پانځې به او دا باو پرېږده چې تلې او دغه ډیوې به داسې بلې راته پرېږدي دغه ډیوې به داسې بلې راته پرېږدي او دغې راته په سترګو دا سالو پرېږده چې تلې دغه ډیوې به داسې بلې راته پرېږدي دغې راته په سترګو دا سالو پرېږده چې تلې او دانشه لیلا دنګه وه وړانګه شوه ډوبېږي منه دانشه لیلا دنګه وه وړانګه شوه ډوبېږي ته چاته دا چیلم چېرته چالو پرېږده چې تلې چاته دا چیلم چېرته چالو پرېږده چې تلې حسرت صاحب تازه شعرونه ته دوه بیا ته بلې تازه غزل ارشاد زه خو همدې ته راغلی یم ناست یم دې ته نو بس صحیح دی چې هره ورځ دې ور وهم هره ورځ دې ور ویبن هره ورځ دې ور وهم هره ورځ دې ور ویبن هره ورځ دې در لزم هره ورځ دې در ویبن هره ورځ دې ور وهم هره ورځ دې ور ویبن هره ورځ دې در لزم هره ورځ دې در ویبن هره ورځ نیمګړی یم هره ورځ ناغه کوم هره ورځ نیمګړی یم هره ورځ ناغه کوم هره ورځ شپون کې وي مړ هره ورځ دا غر وي هره ورځ شپون کې وي مړ هره ورځ دا غر وي حسرت صاحب درې شعرونه نور تازه چې چرس چې په خوله باندې لالي پرېښول چرس چې په خوله باندې لالي پرېښول ښکلې په زیارت کې خپل بنګړي پرېښول چرس چې په خوله باندې لالي پرېښول ښکلې په زیارت کې خپل بنګړي پرېښول خدای ته ښځو پس له سوچ وویل خدای ته ښځو پس له سوچ وویل دا دې راته څرنګه سړي پرېښول خدای ته ښځو پس له سوچ وویل دا دې راته څرنګه سړي پرېښول هېڅ مې ورته ونه وي خاموشه شوم هېڅ مې ورته ونه وي خاموشه شوم ګل له مې داغونه په زړګي پرېښول چې د ګل جانان وطن نه نه یې خبر د ګل جانان وطن نه نه یې خبر ته د افغان وطن نه نه یې خبر او ته پریشان زلفې پیژنې خو ته پریشان زلفې پیژنې خو د پریشان وطن نه نه یې خبر د سر سودا پکې بابو په بیا د سر سودا پکې بابو په بیا د خپل ارزان وطن نه نه یې خبر د سر سودا پکې بابو په بیا د خپل ارزان وطن نه نه یې خبر او سره د وطن رانه کاپر ویوړو سره د وطن رانه کاپر ویوړو چور دی تالان وطن نه نه یې خبر دانشه راغله له کابل بادونه دانشه راغله له کابل بادونه لاړل یاران وطن نه نه یې خبر اخري یو څو شعرونه درته وایم تازه شعرونه چې دننه می دنیا ټوله دل شوې ده قربان دننه می دنیا ټوله دل شوې ده قربان دا ځکه خو کاسه مې بدل شوې ده قربان دننه می دنیا ټوله دل شوې ده قربان دا ځکه خو کاسه مې بدل شوې ده قربان او دا
څومره زورور یې دا د څه شي حساب غواړي آها. دا څومره زورور یې دا د څه شي حساب غواړي حلوا وه خو اوبو کې وه حل شوې د قربان ډېر ښه منه دا څومره زورور یې دا د څه شي حساب غواړي حلوا وه خو اوبو کې وه حل شوې د قربان ښه دی یار. حسن صاحب بېجوړه ټکي راوړمه آها. جوړدار اواز پیدا کړي بېجوړه ټکي راوړمه جوړدار اواز پیدا کړي څه داسې ملیکه مې حاصل شوې ده قربان مننه خسته شعر دی. ډېر مننه بېجوړه ټکي راوړمه جوړدار اواز پیدا کړي څه داسې ملیکه مې حاصل شوې ده قربان او تا وې جانان 19 ده دانش نشل کیږي تا وې جانان 19 ده دانش نشل کیږي راځه راغاړې وځه اوس شل شوې ده قربان منه تا وې جانان 19 ده دانش نشل کیږي راځه راغاړې وځه اوس شل شوې ده قربان ډېره مننه ډېر زبردست ډېر اعلی ډېر ډول نه هم یو جهاد منم قدرمندو جی ته خپله خبره وکړه قدرمندو دا ډېر ګران ډېر محترم زموږ د زړه سر پروفیسر بغزاده دانش صاحب چې تاسو ته خوندور کلامونه واورېدل تر بلې مرکې پورې خپل رور خپل کوربه حضرت علي حضرت له ورکړي اجازت چېرته چې م یئ ښاد آباد او بریالي اوسئ د لوی الله په امان ورې صبر وکړه زم ته بخښنه اجازه غواړم که نه که تا خپل لکه زما په خپل اجازه غواړې لکه که نه داسې بیخي چې لکه مېلمه په ځای پرېږدي داسې مه کوئ د لیونۍ حاجت پوره شو راځي په کاڼو ولې زیارتونه داسې مه کوئ لکه موږ هم مینوال ته پرې مینوال بهرحال حسرت صاحب خو په اخیره کې بس لکه ټوپ واو خو زه هم تاسو نه اجازه غواړم چېرته چې مې ښاد آباد او ودان اوسئ ډېره خوشحاله اوسئ ډېره مننه